نجیب الله شینواری سپیکس نه دینه مخکې چې سیدی قتل په دې شپږیزو خبرې وکما. اول ما د وطن ورکو مسافرو د ملي بیرغ ورځ مبارک شه. ډېرې خبرې ور باندې نه کومه، خو بیرغ چې دی دا د ټولو افغانانو د یو کولو یو بهترینه موقع وا او موقع ده. زما په نظر باندې چې دومره غټ غټ دوستمیان او نور دا مسعودیان او یا ګلبدینیان او یا نور هغه د داخلي چې کوم شر او فساد ور امرالله ناسالي ډوزمار او نور خلک دا مو بخلی شو، نو دغه بیرغ چې دی دا هم تاسې بخلی شو. او بیا د بخښنې دپاره بهترین دغه وه چې دی کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی، لا اله الا الله محمد رسول الله ور باندې لیکلی دي. د دې کې څه داسې دغه نه خو اوسني حاکمان خدای خبر چې ولې د دوی بعضې کسان یا دوی خپله دې سره الرجي لري دا یې کلیر نه که باید داسې ویلي اولې ورځ نه چېره یا منو یا نه منو کیسه ختمه، نو هغه هم نه کوي. بعضې ټیک ټاکي یا میډیا والا لکه جنرال مبین یا بل هغه راشي او څو خبرې وکړي، خو منافقت نه دی پکار، یا وایه منو یا وایه نه منو یا وایه بس دغه شی دی او د ټول افغانستان راتلونکي هېڅ امید مه لرئ. نو که څوک یو ځای کېږي یو ځای به شي که نو بیا بیرغ چې دی هغه د ټول ملتي، هغه د شخص یا حکومت پورې تړلی نه. اوسني حاکمانو زه ستاسې په شان تاسې هغې وخت کې سره زه خو په امریکا کې اوسېږم، په امریکا کې م د تیر نظام زه خلاف وم او څومره چې م د وسه کېده خپل ستاسې میډیا کې هغه وخت کې څوک هم نو ستاسې نوم هم چا نه شو اخیستی. نو موږ هغې وخت کې یو اسلامي نظام ته خپل سپورټ او تبلیغ یار څه کول. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې یو واقعي اسلامي نظام رایج شي. اوس راځو کرکټ ته. ګوره کرکټ کې هم راته دغه د مالي خان زادران د خینې زوی جیلم خیاط نصیب زادران سی او راته کړی چې ګونګی زادران ورته یم، مګر ټیلنټ چې دی دا وګوره د افغانستان هغه راشد خان صاحب بله ورځ ووي چې ولا شپږ شپږیزي هر څوک نشي والی ځاځي والی دي دغه دی وی والی موږ هم دا خبره کوله سیدي قتل وفي الله اصغر تل ریاض حسن نور دا ټول ځوانان دا مونږ ولې ګوره دوی کې ټیلنټ ته استعداد دی چې موقع په لاس ورشي. او د راشد خان یو خبرې سره بیخي اتفاق کوم چې کابل پریمیر لیګ کېږي شپږیزه ولې نه کېږي. ای پی ایل خو کرکټ بورډ 18 میلیونه ډالره درته دغه درکوي، آی سی سی هغې نه هم تاسې کولی شئ، نو ولې نه کوئ؟ ځکه چې جیبونه ډکوئ، خیانت کوئ که نه. اوسني حاکمانو لږ سر ورښکاره کوي او دغه خلکو سره د ظلم کېدو نه د دې مخنیوی ونیسئ. افغانستان د استعداد ډک وطن دی. دې خاوره کې مختلف اولیام پراته دي، یاره دې خاورې ته یو دعا شوې ده. د نړۍ هر سپورټس کې چې ورچی دا به خپل کمال کوي، مګر زموږ صرف یو شی موږ سره تر اوسه پورې الله نه دعا کوو چې رب ذوالجلاله سعودي ته، قطر ته، دوبۍ ته د ښایسته ښایسته حاکمان ورکړه چې د هغوی تقدیر یې بدل کړه. رب ذوالجلاله په دې افغانستان هم رحم او فضل وکړي او داسې حاکمان راکړي چې هغه په ولس خفه کېږي، د ولس د درد درمان شي. داسې نه چې مختلف وختونو کې راکړي هغې ډیټیلونو ته نظم او نه په اوسني حاکمانو باندې زه دغه کوم نیوکې، ځکه ماشاءالله زورور خلک یاستئ، په زور راغلی سئ، څوک مو والي دي او که والي مو نه دي، خو په افغانستان باندې اوس حاکم یاستئ. تاسې سره به الله حساب کوي، ورځ د قیامت شته. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نو هغه ورځ او د دغې خلکو ستا په ملت کې، ستا په خاوره کې چې یتیم سړی یا یتیم بچی خیر غواړي یا یتیم بچی هغه سره ظلم کیږي یا هغه ته ډوډۍ نه رسیږي، نو چې عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې د نیل په غاړه باندې چې سپی د تندې نه مړ شو د ورځ په قیامت په ور باندې عمر نیول کیږي، نو تاسې د هغه نه ښه نه یاستئ، تاسې به هم نیول کیږئ. نو هیله ده خپل وطن کې عدل او انصاف. عدل او انصاف ګوره نور ځینو کې خو موږ در سره ګوتې نه وهو، دغه کرکټ کې چې دی دې کرکټ نه مافیا ختمه کوي. ګوره تیرو 20 کالو کې دغه د افغانستان کې مار څه بدل کړه، خو د کرکټ بورډ مافیا چې دا هماغه ستاسې وخت کې نور هم زوروره شوه، ځکه اوس یې داسې خوله لګولې ده
هر یو سړی دا فکر کوي چې زر زر مال وها هیڅ معلومات نه کیږي کېدای شي چې دې ځنې سبا لري کې نو دومره مال سیټ ته جمع کړي چې بیغمه چې بیا تختې چې بیا کاچاکی خو چرته تللی شي کنه نو هغه خو به یې الریډي جمع کړي مګر زه حیران دي ته یم چې بیا تاسو یې چې ولا مونږه کرکټ کې ګوتې نه و کرکټ کې ولې ګوتې نه وای دا سپورټس دی رئیس الوزرا د پیټرن ان چیف دی نور څومره په کې ګوتې نه وای 2 کال ماغه د تیر کړ یو ګونګای زادران یو چې په خبره نه پويږي سی یو هغه کسي ګوره چې مختلف کرکټ بورډونو سره د آی سی سی د گیمونو چې دا خو د آی سی سی دی کې خو چې زمړه یو عام سړی راولم کنه هغه چې سی یو شي دا گیمونه زمون حق دی سی یو جراح پکاري تیز سړی پکاري چې نورو کرکټ بورډونو سره بایلیټرل سیریزونه وټاکي او څومره زمون ګټه وس لکه پاکستان او سره چې زمونږه سیریز دی هم بنتو ته کې څه ضرورت دی بل ځای کې په پاکستان کې وکي ځکه زمونږ ایشیا کپ گیمونه الته دی مونږ ته الته تجربه پکار ده خو دې د پاره داسې کسان پکار دي اهل کار نو هیله ده چې اهل کار ته کار